د ایران باستان کتاب کې د کاسیانو په باب لولو. کاسوها یا کاسیها مردمی بودند که در کوههای کردستان یا زاگرس نزدیک کرمانشاه کنونی یا در طرف شمال ایلام میزیستند. دا کتاب د کاسیانو د آریاییتوب باره کې شرح ښکاروي. خو موږ بل ځای ګورو چې د تمدن تاریخ کتاب لیکوال آرنولد توینبي د کاسیانو په باب وایي چې هغوی په 1848 کال مخکې له میلاده له پارس څخه بین النهرین ته واوښتل او بابل ته دننه شول، او دوی یې د هغو نورو قومونو سره چې پس له دوی نه هلته تللي وو هغه خلک بللي چې ژبه یې هند اروپایي وه، یعنې آریایان وو. کاسي پښتني آریایي ټبر نن هم په خپل اصلي ټاټوبي د ډیورند هاخوا بلوچستان کې د خپل پخواني نوم سره په پراخه توګه میشت دی.